کاروبار. زما نوم ربیع کولی دی صاحبه. زما مور پلار هندوان وه، خو زه خپل ځان ته هندو نه وایم. زه خپل ځان ته انسان وایم. خپل ځان ته انسان وایم. دا یو تصادف دی چې زه د هندو په کورنۍ کې پیدا شوی یم. اوس نو ته پوه سوې، اسلام دې پوه سو، نو هغه پوه سو، هندویزم یې پوه سو. تر ټولو ښه شی انسانیت دی. او تر اوسه پورې په مذاهبو کې هر مذهب چې دی پر انسانیت باندې نه دی ولاړ. ته د 12-13 کالو راهیسې په اسلام کې مطالعه کوې. زه د 10 کاله کېږي چې مطالعه کوم. وریښتان مې پکې سپین سوه او خپلو اولادونو ته ډوډۍ پیدا کوم. خو کم کتابونه چې تا مطالعه کړي دي، نو هغه کتابونه به تا چا لیکلي؟ هغه به 12 کاله د مخه لیکل سوي. پخوا به خلکو په ژبه باور کوئ. که یو څوک ډېر په عذاب اخته و، یو بل چا د هغه د عذابه څخه خلاص کوي، موږ باید د هغه عبادت وکړو. د پخوا په خلکو کې د هغه رواج و. د پخوا په انسانیت کې د هغه باب و. د ابراهیم څخه نیولې تر موسی پورې. خو ستاسو د محمد صاحب وروسته، ستاسو محمد صاحب چې دا کتاب لیکلی دی قرآن، دا 50 کاله وروسته ولیکئ. څه شي؟ بس 10 که 50 هر څه چې یې. خو ما ته به ډېره بخښه کوې صاحبه. زه ستا څخه دا یوه پوښتنه لرم. دا چې ټول انسانان یو، دا ټول انسانان به سره یو ځای سو، نو په 21مه پېړۍ کې د انسانیت مذهب ولې نه جوړوو؟ چې ته کښېنه صاحب، ما در اوسه خپله پوښتنه نه ده خلاصه کړې. زما سوال نه دی ختم سوی. نو ما دا ویل صاحبه چې ستاسو خپل شخصي مذهب دی، د سره کښېږدئ، په خپل کور کې کښېږدئ، خو پر نورو خلکو مه تحمیلوئ. پر دې هېواد باندې او پر نورو خلکو مه تحمیلوئ. جنګونه مه کوئ. زه بخښنه غواړم. داسې مشکلې کیسې زه په نورو مذاهبو کې هم لرم. زه ستاسو دا پوښتنه کوم. د خلفګانو په وخت کې 40 کاله مړي وسوه، قتلونه وسوه، هم جنګونه وه. او هغه علي صاحب چې و، ستاسو د پیغمبر خپل زوم و. دا کیسې په نورو مذاهبو کې هم شته. زه په زرهاو مثالونه در کولی شم، خو د دې پوښتنې جواب زه ستا څخه غواړم. دا ورورجان ښه پوښتنه وکړله. ښه اوږد سوال یو کوچنۍ وینا وه. یو ورورجان وویله چې دی په هندو مذهب کې پیدا شوی دی، مګر دی هندو نه دی، دی انسان دی. ولې موږ یو داسې مذهب د انسانیت په نوم نه کو جوړ؟ دا د ده وینا چې دی انسان دی. ورورجانه، هر شخص، هر انسان چې کله پیدا شي نو هغه انسان یې، لیکن یوازې انسانیدل کفایت نه کوي. انسان کېدل ډېر ضروري دی. هر مسلمان لومړی باید انسان وي. په اسلام کې یوه خبره لا هم داسې نشته چې د انسانیت کې خلاف وي. یوه خبره لا هم. زه تاسو دا اعلان کوم چې یوه داسې خبره هم راوباسي په اسلام کې چې هغه د انسانیت خلاف وي. په اسلام کې یو څوک باید ښه انسان وي. که چیرې ښه انسان نه وي، نو هغه بیخي مسلمان لا هم نه دی. لیکن یوازې ښه انسانیت هم کفایت نه کوي. د بیلګې په ډول که څوک غواړي ډاکټر سي، نو د 10م امتحان باید ورکړي، بیا طب پوهنځي ته، بیا نو ډاکټر سي. نو زه وایم چې د ډاکټر کېدو دپاره د مکتب ختمول حتمي دي، خو لیکن یوازې د مکتب خلاصول کفایت نه کوي. دا چې په اسلام کې د ښه مسلمانېدو دپاره ښه انسانیت حتمي دی، لیکن یوازې ښه انسان کېدل مهم نه دي. پوه شوې؟ ولې چې انسان چې چا پیدا کړی دی، د هغه عبادت کول پر ده لازم دي. چا چې ته پیدا کړی یې، که چیرې ته د هغه عبادت ونه کړې، نو ته د انسانیت پر نامه باندې یو تور داغ یې. ته دا وایه چې مذهب، دا څونه مذهبونه چې دي ټوله فسق فساد جوړوي، نفرتونه پیدا کوي. تاسو وویل، شنکراچاریا ډېر ښه وویل. شنکراچاریا وویل چې هیڅ یو مذهب دا نه راشي چې په خپل منځ کې فسق فساد جوړ کړو. د مطالعه کړې ده، ما هم کړې ده او تا هم کړې ده. تاسو ویل چې ما 12 کاله کړې ده او تاسو 10 کاله کړې ده. که تاسو 10 کاله مطالعه کړې ده، نو د دې دا معنا نه ده چې ته تر ما ښه یې. ضروري نه ده. یا ما نه دي ویلي چې تا وویل، ما خو دا هم نه دي ویلي چې تا وویل. ما نو کله وویل چې تا وویل؟ دا زه درته وایم. ما نو کله درته ویل چې تا وایه؟ زه خو درته وایم که چیرې تاسو 10 کاله مطالعه کړې ده. ما په هندي ژبه کې هم یو څه مطالعه کړې ده. الحمدلله، ثم الحمدلله، د ډېرو شنکراچاریاو سره مې خبرې کړې دي.
د ډیرو سوامیانو سره مې خبرې کړې دي، د ډیرو پادریانو سره مې په نورو هیوادونو کې خبرې کړې دي. زه خو تر اوسه لا ځوان یم ماشاءالله. د الله فضل دی، د الله فضل دی. تاسو وویل چې مذهب فسق و فساد جوړي. دا خبره بیخي غلطه ده. مذهب فسق و فساد نه جوړي. هغه کسان چې مذهبونه مني د هغو په خپل مذهب سم سر نه خلاصېږي، هماغه کسان چې فسق و فساد جوړي او دا خبرې پسې کوي. غلطي د مذهب د منونکو ده، د مذهب نه ده. دی وایي یا د مذهب غلطي ده. د مثال په ډول یو مرسیډیز موټر دی، یو مرسیډیز موټر دی. موږ باید په دې پوه شو چې مرسیډیز موټر څونه ښه موټر دی. نو یو موټروان د مرسیډیز موټر چلی چې بیخي په موټرواني پوهېږي نه، او مرسیډیز موټر چکر کوي. نو غلطي ده چا د مرسیډیز موټر او که د موټروان. که ته ځان پوهېدل غواړې چې مرسیډیز موټر څونه ښه موټر دی، نو ته وګوره چې هغه څومره رفتار کوي، څو آس پاوره دی، د ژغورنې انتظامات یې څنګه دي، دننه موټر څنګه دی. چې کله مو دا ټوله څېړنه وکړه نو بیا تاسو ووایاست چې مرسیډیز موټر څومره ښه موټر دی. که تاسو غواړئ چې د دې رفتار معلوم کړئ نو په یو داسې چا دا موټر وچلوئ چې هغه په چلولو پوهېږي. نو په همدې خاطر په اسلام د پوهېدو دپاره ته مسلمانانو ته مه ګوره. که ورته ګورې نو محمد صلی الله علیه وسلم ته وګوره. ته ما ته مه ګوره. که کتل غواړې نو زموږ د ننني مسلمانانو ته مه ګوره. که کتل غواړې نو هغه کس وګوره چې تر ټولو ښه موټروان او تر ټولو ښه رهبر دی او هغه دی محمد صلی الله علیه وسلم. هغه ته وګوره، بیا د اسلام څېړنه وکړه. او د ښې څېړنې دپاره ته باید د اسلام و کتاب ته ورسې. او تاسو د خپلو خبرو په پای کې وویل چې دا ټوله د مذهب کتابونه وروسته راغله، پخوا خلکو د ژبې څخه کار اخیستی. ته تر ډېره ځایه پورې سم وایه، ته تر ډېره ځایه پورې ښه وایه، تا ډېره ښه خبره وکړه. خو دا ویل چې د ټولو مذاهبو کتابونه، نو دلته یو څه غلطي شته. د اکثره مذهبي کتابونه چې څونه هم دي، که وید دي، که اوپنیشد دي، که انجیل دي، که اولډ ټسټمنټ دي، که نوی ټسټمنټ دي، تاسو ویل چې د موسی علیه السلام پورې تر هغه ځایه سم وي. خو په آخري کې چې تاسو غلطي وکړله، محمد صلی الله علیه وسلم یاد کړئ هلته مو غلطي وکړه. په آخر کې دا دې ته وشوی دی، په آخر کې دا دې ته وموښتې. تاسو کېدای شي د اسلام مطالعه په ښه ډول سره نه وي کړې. تا کېدای شي د ارونشوري کتاب لوستلی وي. که چیرې ته غواړې چې د یو مذهب مطالعه وکړې، د هغه چا کتاب مطالعه کړه چې په مذهب پوهېږي. ته که د ارونشوري کتاب وایې او بیا وایې د اسلام مطالعه کوم، دا د کوم ځای انصاف دی؟